بل ته کوهې مکنه پخپله بده لار شي، بل ته کوهې مکنه پخپله به پکې وغورځېږي، یا بل ته کوهې مکنه پخپله به پکې گزار شي. د رحمان بابا مشهور شعر هم په دې متل باندې دی، یا دا متل چې کوم دی د هغه شعر نه راوتی دی. تاریخي طور به کتل غواړي خو مطلب او معنی ښکاره ده چې بني آدم له صفا سوتره ژوند تېرول پکار دي، مثبت سوچ ساتل پکار دي، د بل دپاره ښه ګمان کول پکار دي. څنګه چې موږ ته بنیادي تعلیماتو کې دا خبره ښودل کېږي چې د خبرې یا د مسلې یا د فیصلې ښه ګمان ښه طرف ته کتل پکار وي. نور خلکو ته کنده کنستل د خپل ځان بربادي ده، د خپل ځان خرابوالی دی، د خپل ځان نقصان دی. موږ تاسو ګورو زموږ په معاشره کې بلا ډېر خلک داسې دي چې هغوی خامخا نورو لا کندې کني، خامخا نورو ته تکلیف جوړوي، خامخا د نورو بدخواوي، او چې د ژوند مختلف مراحل مختلف پړاوونه داسې وي چې هغلته کې بیا په خپله هم د دقې نقصان سره د دقې نتیجو سره مخ شي او داسې سردلاندې را پریوزي چې سر تندې بیا نه لګي خو بیا وخت تیر وي. ځکه نو انسانانو له پکار دي چې ځان ته انسان وي، هغه بل ته کنده ونه کني، بل ته کوی ونه کني، بلکې د بل لاره هواره کی، بل ته ځای ورکي، بل ته لار سمه کی. نو په دغه سمه لاره باندې بیا نور خلک هم ځي، قافلې هم ځي، او دې خلکو ته هم اسانۍ پیدا کیږي. ځکه چې هر څوک په دې کې خپله برخه ونډه واچي نو ژوند آسان او ښکلي شي. خو د بدقسمتۍ نه چې کوم خلک دغه د کویانو کنستو، دغه د کویانو جوړولو سوچ لري، هغوی وقتي طور کله کله په خپل مقصد کې کامیاب هم ښکاره شي، خو اخري انجام یې ډېر زیات خراب او عبرتناک وي.